د پیغلې د واده شپه. د مومنې پیغلې د واده شپه وه. ښکلی سینګار یې ور وکړ. د واده سپینې جامې یې پرې واغوستلې. ټوله په دې انتظار ناست وه چې د زوم د کورنۍ لخوا ورا را روانه ده او پیغله به د خپل ژوند له ملګري سره خپل د نوي کور او نوي ژوند په لور یې حرکت کوي. په دې منځ کې د مازدیګر اذان وشو. پیغلې د مور غوږ ته خوله ورنږدې کړه. ویل مور جانې اذان وشو، زه به ولاړه شم اودس او لمونځ به وکړم. مور یې ورته په غوسه شوه. ویل لیونی شوې یې، ته دا ټول میلمانه نه وینې چې ستا لیدو ته راغلي دي؟ هلته دې خو سرګنۍ را روانه ده. که ته یې په دغه حالت کې ولیدلې چې مخ او لاسونه دې وینځلي او سینګار دې له منځه تللی دی، نو ته به د هغوی په وړاندې بدرنګه ښکاره شي او ټول به در باندې وخاندي. زه ستا مور یم، که زما خبره ونه منې زه در څخه به خفه شم. ایمانداره پیغله مسکی شوه. ویل مورې، ما ته دا غوره ده چې د مخلوق په وړاندې بدرنګه ښکاره شم، خو د خپل خالق په وړاندې په سپین مخ ودرېږم. قسم په الله تر څو چې د الله په وړاندې ونه درېږم او د الله حکم پر ځای نه کړم، له دې کوره به هم ونه وځم. مورې، تاسو باید په دې پوه شئ چې د مخلوق د خوښۍ لپاره باید خالق ناراضه نه کړو. د مخلوق د خبرو او غوښتنو لپاره باید د خالق حکم تر پښو لاندې نه کړو او نه هم د خالق نافرمانی وکړو. مور یې وویل که دا میلمانه تا بې سینګاره وویني څه به وایي؟ وایي به چې ناوې یې بې سینګاره وه، ته به یې په نظر اطرافي او بې فیشني ورشي او ټوکې به در باندې وکړي. ایماندارې لورکۍ تبسم وکړ او وی ویل بې سینګاره ناوې. ویل مورې، ته دا غواړې چې زه د مخلوق په وړاندې ښکلی او په سینګار ښکاره شم، خو د ستر خالق او مالک په وړاندې بده ښکاره شم او په دې بې لمانځۍ سره د الله له رحمت څخه بې برخې شم؟ زه ویرېږم که اوس لمونځ قضا کړم نو د الله له رحمت څخه به محرومه شم. لورکۍ ولاړه شوه او اودس یې وکړ او خپل ستر رب جل جلاله ته په سجده شوه. خو دا نیکمرغه پیغله په دې نه وه خبره چې د دې دا سجده وروستۍ سجده ده. د پیغلې سجده همداسې اوږده شوه تر څو چې خپل سپېڅلی روح یې خپل حقیقي خالق او مالک ته وسپاره.